د انجینیر علي مرزا په شکل کې د نورو دجالانو په شکل کې چې هغه خبیث او پلیت انسان زه مبارکباد پیش کوم د پنجاب اهل حدیثو ته او بیا د پاکستان اهل حدیثو ته چې ډېر زر په دې دجال انجینیر علي مرزا باندې پوه شو دا خبیث حق انداز کې راننوت کله چې دواړه په کوم ځای کې وو په غار کې اذ هما فی الغار دا غار دینه مراد دی غار ثور کله چې دا دواړه په غار کې اذ یقول لصاحبه ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته قرآن څه وایي څه نوم یې ورته ایښی کم لقب یې ورکړی صاحب چاته وایي په عربی کې ملګری خیرخوا د چا په زړه کې چې چا سره د خیر اراده ای الله وایي دا زما د نبی سره د خیر اراده کوونکی دی نو چې قرآن ورته صاحب او خیرخوا وایي هغه به د نبی علیه السلام د لور حق غصب کړي ابل اور چې کوم دی کوم سپي غپلی دي د څه ویلي وایي دا ابو بکر نعوذ بالله وایي د نبی علیه السلام د لور د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها وایي د هغې باغ د فدک د هغې حق یې غصب کړی وایي دا په دې نعوذ بالله کافر دی والعیاذ بالله دغه سپي چې کوم غپلی دي او دې سپو نور هم ډېر سپي او کوتري ساتلی دي موږ به انشاءالله پردې نه راچو منګه ضرورت دی دې خبرې چې دا خلک راښکاره کو بربنډې کو بعضې د اهل السنه په صفونو کې د دې ایجنټان موجود دي هغوی هم لګیا د دې وکالت کوي صحابه کرامو پسې خولې واضح کړې دي دا غپل کوي ځکه دا د صحابو دا صریحي دشمنان ځکه زړور شو چې دلته یې څلور سپي راهیله کړي دي د انجینیر علي مرزا په شکل کې د نورو دجالانو په شکل کې چې هغه خبیث او پلیت انسان زه مبارکباد پیش کوم د پنجاب اهل حدیثو ته او بیا د پاکستان اهل حدیثو ته چې ډېر زر په دې دجال انجینیر علي مرزا باندې پوه شو دا خبیث حق انداز کې راننوتو زموږ په صفونو د اهل حدیثو کې لکه څنګه چې عبدالله بن سبا یهودي د مسلمانانو په صفونو کې را داخل شو او د اسلام بیخکندي کول غوښته په دې پلیت باندې فورا علما پوه شو فورا یې ګرفت وکړلو بایکاټ یې ته وکړو د دې پلیت نه د دا مرداره خوله دا پلیته خوله په مختلفو طریقو باندې کله په معاویه رضی الله عنه پسې غازیږي کله د فدق د باغ کې د صحابو د دشمنانو وکالت کوي دا واقعه په غلط انداز کې پیش کوي کله په امام ابن تیمیه رحمت الله علیه باندې بکواس کوي غپیږي دا انسان او کله را لګیږي په امام ابن عسیر باندې امام ابن کثیر باندې البدایه والنهایه کې چې هغه کومه تاریخ پیش کړی د صحابو کله امام الطبري باندې حمله کوي تاسو کې انجینیرینګ دې کړی دی خپل کار سره کار ساته سپک انساني ذلیل انساني قرآن حدیث سره ستا واسطه نشته قرآن حدیث نازل دی په عربۍ کې ته په عربۍ پوهېږې نه چې په یو څیز نه پوهېږې سره کار مله ستا څه کار دی دې سره دا پلیتان یې ساتلي دا ایجنټان دي دا وله کار کوي بېعقله انسان وي بېوقوفه انسان وي احمق انسان وي یا به ورته بېایمانه وي چې پرې نه پوهېږي په دې خلکو دې کې به ایمان نه وي دې کې به غیرت نه وي ځکه د دې خلکو په دجالیت نه پوهېږي چا کې چې والله العظیم دینی او ایمانی غیرتي هغه د دې خلکو په دجل نه چې دومره صراحت سره وي چې اشاره وکړي بیا پوهېږي چې خبیث دی دې خو لا ښکاره خبرې کوي دونه زړورتوب یې پیدا کړ الله سبحانه وتعالى ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته د نبی صاحب وي ملګری وي خیر خوا وي نعوذ بالله عجیب خبره ده الله رب العالمین ته پته نه وه چې زه ورته په قرآن کې خیر خوا وایم او دا سړی به سبا را لګېږي زما د نبي لور به څه کوي غصب کوي به حق به ورله نه ورکوي نو بیا به ورته الله کلم صاحبه نه ویلی الله ته پته وه دا صاحب دی زما د نبی نو دا صاحب دی د نبی د خاندان او د نبی صلی الله علیه وسلم د کور